د دې پروژې له تکمیل سره ډیر زیات هیوادوال تشویق سو، ډیر زیات تجاران تشویق سو، ډیر زیات سرمایه‌داران تشویق. سرمایه‌داران کشور چی درخواست و یا خواسته هایی دارید؟ مردمای تجاری که هستن باید کمک کنن که مردم بیچاره خود کمک کنن که یا هیچ باید به دیگه کشورهای نرن رید مسافر نشن. قسم که اینجا کار میکنین آیا کار شما میشه و میتونین که با پول هی کارتان زندگیتان رو پیش ببرید؟ خدا مهربان است، روزی میرسانه پروردگار روزی رو به کل مومن مسلمان. هر مسلمانی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بخونه پروردگار رزق روزیش برش میرسان. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خدمت شما دوستای عزیز و گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سر حال باشین. باز هم با یکی از برنامه‌های دیگر با من ندا محمدی خوش آمدین. قسمی که می‌بینید این نایه فروشگاه هست که در نایه اول شهر کابل قرار داره و اینجا همه دکانا به بسیار شیوه درست خوب شده. قسمی که می‌بینید دوستای عزیز این سرک در خیلی وضعیت بد قرار داشت که اصلا عبور یعنی اشخاصی که از عبور می‌کردن خیلی با مشکلات سخت مواجه بودن. در زمستان خیلی همش آب پر می بود و حالا می خواهیم که دوستای عزیز با این جوان فعال کشور خود مصاحبه داشته باشیم. میشه در نخست خود معرفی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نبی زیارمل ده او زه د دې پروژې مسئول یم. خب زیارمل صاحب، آیا این پروژه توسط شما رهبری میشه؟ چقدر در این پروژه شما پول مصرف کردین و تا کجا این پروژه ادامه داره؟ دا پروژه او دا ساحه د کابل ښاروالۍ د دوهمې ناحیې مربوط کیږي، له پل باغ عمومي څخه تر پل خشتي او دلته تر پروشګاه پورې. دا سړک د تیرو رژیمونو پر مهال خرابه پاته و او دلته به ډېر زیات چټلي والا او ښاریانو ته ډېر سخته اذیت کېدو او د دې ترڅنګ د ښار په ښکلا هم ډېر بد تاثیر کړی و، ښار یې ډېر بدرنګه کړی و. د افغانستان د تجارت مرکز همدا ساحه ده، نو دلته پکار و چې تر څو دا ساحه جوړه سي او خلکو دپاره سهولیتونه ایجاد سي، کاري زمینه برابره سي او د دې ترڅنګ د جمهوریت له سقوط وروسته په افغانستان کې د تجارانو د فرار مسله ولا د تجارانو د تګ مسله ولا هیواد څخه او د ملي سرمایې د فرار مسله وه. د دې ترڅنګ یو قسم رواني ګډوډي رامنځته سوې وه په دې هیواد کې. نو دا او ځینو نورو ډیرو مهمو نقطو ته په کتو سره موږ د کابل ښاروالۍ له محترمو مسؤلینو سره یوه طرحه شریکه کړه چې دا سړک به موږ په خپلو شخصي پیسو جوړ کړو او بیرته به د دې سړک له عایدو څخه موږ خپل عاید ترلاسه کړو. له نیکه مرغه د کابل دروند ښاروال محترم مولوي صاحب عبدالرشید چې له دې هیواد سره یو ځانګړې مینه لري او یو ډېر ځانګړی اخلاص لري، د قانون مطابق د 3 کالونو دپاره دا پروژه موږ په قرارداد ونیوله د آزاد رقابت له لارې او ترڅنګ مو دا دوکانونه تثبیت کرایې کړو، یعنی هم ښاروالۍ ته موږ تثبیت کرایې په حساب کرایه ورکوو، هم مو دا پروژه چې شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ مصرف پرې راغی موږ له خپل جیبه مصرف کړې. اوس د دې پروژې له تکمیل سره ډیر زیات هیوادوال تشویق سو، ډیر زیات تجاران تشویق سو، ډیر زیات سرمایه‌داران تشویق سو. هغه خلک چې بهر ته تللي ولو دوی ویرېدل چې په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته د دې ویره ده چې د دوی سرمایې تاراج سي، ورکې سي، غلی یوسي یا نور مشکلات ورته جوړ سي. نو د دې پروژې په تطبیق سره دوی ته ډیر یو لوی ښه مثبت ذهنیت ورکول کیږي او دوی ډیر زیات تشویقیږي
موږ سره اکثره له خارج نه خلک اړیکې نیسي، موږ ته پیغامونه رالیږي او وایي چې تاسې په دې اساسو حالاتو کې دلته سرمایه ګزاري وکړه یا د دې تر شا کوم مسله شته، کوم باس شته، خو موږ نه پوهېږو د دې مسلې تر شا دا خلک ولې د موږ د وطن خلک هر وخت همیشه منفي فکر کوي، ولې مثبت فکر نه کوي. نو دوی ملامت نه دي چون په دې وطن کې 20 کاله جګړه تېره سوې ده او د ټولو خلکو ذهنونه یو قسم په رواني لحاظ باندې معیوب سوي دي. نو د دې پروژې په جوړېدلو سره موږ د خپل وطن په وړاندې، د خپل ولس په وړاندې او د افغانستان د حاکم سرپرست نظام په وړاندې ځان یو قسم مغرور احساسوو چې موږ یو ډېر بهترین کار وکاو، موږ یو نمونه‌یي کار وکاو او موږ به انشاءالله د دې ثمره په دې دنیا هم وینو او په هغه دنیا به هم وینو. د وطن په وړاندې هم خپل مسؤلیت ادا کړو، د ولس په وړاندې او د نظام په وړاندې. که تاسې په یاد یې دلته داسې یو خلکو یرغمل کړي وه چې د هغوی ایستل له دې ساحې نه ډېر سخت کار ولو. هماغه کراچیوانان، هماغه ریډیوانان چې دلته ولاړ وو، نو د دې نظام سرتیرو د هغوی په لرې کولو کې له موږ سره ډېره غټه همکاري وکړه. د دې تر څنګ چې زموږ هر کار بند سوی ده، دوی ډېر په ورین تندي او ډېر په مناسب وخت کې د موږ کارونه خلاص کړي دي او موږ د کابل ښاروالۍ څخه ځانګړې مننه کوو. خیلی تشکر. با امید روزی که همه تجارای افغانستان مثل شما یک جوان فعال کشور و یکی از خدمتگاران کشور بتانند نقطه نقطه افغانستان کمک و همکاری بکنند تا بتانیم به سوی شکوفایی بهتر پیش قدم باشیم. خیلی تشکر از تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر. اول ما از شما تشکری میکنیم که در اینطور یک حالت من حیث یک زن میاین و در اینطور یک حالت مصاحبه میکنین و اینطور یک مسئله اساس را باستاب میتین و مردم را تشویق کنیم که در این کشور باشه. ما و شما جوانا را میبینیم که در راههای بسیار خطرناک کاچاکی با اروپا و به دیگه کشورها میره که در راه شهید میشه، بسیار بی عزت میشه. در پاکستان ما و شما میبینیم که مهاجرین ما و شما کودکا و زنا چیکه بی عزت و چیکه بی ابرو میشه. ما با برازی خاطر اینجا میخواهیم که یک تغییر کلی مثبت ذهنی در یک کشور بیاید و مردم تشویق شوه که دیگه کار شوه. ما دیگه آماده هستیم، نه تنهایی بلکه ما چندین پروژه در این وقت که از جیب خود، از پیسه خود 1 روپم نه از امارت گرفتیم، نه از مؤسسات گرفتیم، نه از کسی دیگه گرفتیم، با پیسه خود در این کشور پیدا کردیم. اینمی کشور با ما عزت داده، اینمی کشور با ما حیثیت داده، در این کشور پیدا شدیم، در این کشور می باشیم. هر چیزی که پیدا کردیم پس در اینجا مصرف میکنیم و از اینجا پس میگیریم، پس میخوریم. در این کشور هستیم و ایرا با دستای خود انشالله میسازیم، آباد میکنیم. با امید موفقیت های بیشتر شما. خیلی تشکر از شما. تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. اول خود سلام به همگی، سلام به شما. سمیر هستم، یک تن از میوه فروشان و میوه خوش سایه فروشگاه. خب سمیر جان، قسمی که میبینیم در ساحه فروشگاه یک تجار از پول شخصی خود جاده را و یا سرک ایمار کرده. شما چقدر با سهولت ها با این ایماری سرک و جاده مواجه شدین؟ آیا خرسند هستین؟ بله، ما از جناب کتوازه صاحب بسیار خوش هستیم. این رئیس سرای شاهزاده کار کرده، ما از او خوش هستیم. خدا از او خوش باشه، مقصد کار کنه که با مردم که همیشه بودن با او همکاری داشته باشه، با یک نرخ دکان برشان کرا بده که و حتما دائم دو بشنن، یک پوره بتونن حال از خاطر که بیکاری است کرای کم بگیرن. ما از او خوشحال هستیم. سرک جور کرد. این سرک خیلی وقت شد که به این حالت خرابی بود، حالا پس دوباره خیلی خوب شد، پیاده روا خوب شد، پاک شد، سایه بسیار پاک شد. دیگه خدا مهربان است که کرای چیزایشون با مقدار کم باشه که کلگی بتونه بگیرم. کسایی که همیشه موقعیت داشتن بودن با مو پس دکانایشون بده.
شما من حیث یک جوان افغانستان که در بحران کنونی در افغانستان هستین و مهاجرت بر کشورهای دیگر نکردین، از تمام تجاران و یا سرمایه‌داران کشور چی درخواست و یا خواسته هایی دارید؟ خواسته های ما همیشه هم تجارای مردم های تجاری که هستن باید کمک کنن که مردم بیچاره خود کمک کنن که یا هیچ باید به دیگه کشورهای نرن رید مسافر نشن، خودشان کمک کنن. هر کس یا دست یکی را بگیره، یک نفر که دست یکی دیگر را بگیره هیچ کس گشنه نمیمونه. مگه معلومت نیست بیادر تجار بیبی که خودش گوشت پلنگ میزنه به مردم فقیر که یک دونه نان نداره اصلا از یک سیل متونه میکنه. باید یه از تجارا ما خوشمند هستم که کار کنن، با غریبا کمک کنن، کمک داشته باشن، کمک کنن که هم از فقر گرسنگی براین. سلام خدمت شما تا خدمت کل بینندهایتان. اسم ما آمد می باشد. آمد جان، قسمی که میبینید ساحه فروشگاه توسط یک تجار از پول شخصی خودش ایمار شده، چقدر سهولت برای شما ایجا به وجود آورده؟ قسمی که میبینیم سالهای گذشته در اثر بارانها و یا برفباری‌ها خیلی هموطنان عزیز ما با مشکلات زیاد مواجه بودن و نمیتونستن که از این مسیر عبور و مرور کنن. شما چقدر راضی هستین از این کار؟ بله بسیار راضی هستم از این کارش. خدا خیر بده، خداوند آخرت دنیا و آخرتش خوب کنه. سابق بود چونی جلای بود او دن میشد، بارندگی که میشد مردم نمیتونست عبور و مبور کنه. مردم باید با کراچی این طرف و طرف میبردن، با پول مردم پول میداد که ما را از لای این بر اون بر برن. حالا خیلی خوب شده، بسیار راضی هستیم از این کار. خداوند خیر بده، منفر کل جای می قسم بازسازی کنه که مردم از این مشکلات نجات بیافن. خب شما در این ساحه کار میکنید، آیا حال راحت تر هستین و یا در سالهای گذشته راحت بودین؟ نه چون حال راحت تر هستیم، به خاطر لای نیست، آب دن نیست اینجا که مثلا مردم مزاحمت نمیکنه، عبور موتران نیست. چون کل دستفروش هستن در این سایه که میبینن، همه دستفروش هستن که از مزاحمت نمیکنه، که از غریب آزاری نمیکنه. کل مردم در کار خود راضی هستن، کار میکنن اینجا. خب شما من حیث یک کسب کار در بازار و یا من حیث یک شهروند افغان از تجاران که در افغانستان وجود دارند و از سرمایه‌داران افغان و از دولت امارت اسلامی خواهان چی هستیم؟ ما خواهان یک صلح سرتاسری هستیم، در کشور یک صلح باشه، امنیت باشه، زمینه کار بر مردم مساهمه کنن که مردم از کشور گریزان نشه. چون که همه جوانا رو میبینی کجا میره، ایران، پاکستان. مردم در کشور کار باشه، غریبگی باشه، امنیت باشه که از کشور خود از امارات اسلامی چون راضی هستیم که امنیت از شکر در کشور هم زمینه کار هم مصاحبه کنه برای مردم که مردم کار کنن، از کشور مردم فرار نکنه که راضی هستیم ما از کشور. آمد جان، قسم که اینجا کار میکنین، آیا کار شما میشه و میتونین که با پول هی کارتان زندگیتان رو پیش ببرید؟ خدا مهربان است، روزی میرسانه پروردگار روزی رو به کل مؤمن مسلمان. هر مسلمانی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بخونه، پروردگار رزق روزیش برش میرسان. خیلی تشکر از صحبت‌های خیلی زیبای شما و امید موفقیت‌های بزرگ شما در تمام عرصه‌های زندگی. از شما همچنان تشکر. دوستای عزیز، این بود برنامه امروزی ما که در عرصه پیشرفت و بازسازی افغانستان با شما دوستان عزیز من ندا محمدی پیشکش کردم و که تا هفته آینده که باز هم من ندا محمدی با برنامه‌های دیگر در خدمت شما دوستان عزیز قرار میگیرم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما چینل ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را فشار دید. دوستای عزیز مرا همراهی بکنید تا بتانم از نقاط مهم افغانستان و از پیشرفت‌هایی که در دوران حکومت امارت اسلامی در افغانستان رخ داده برای شما پیشکش بکنم و بتانم یک صدای رساد من حیث یک دختر افغان به شما دوستان عزیز صدایتان را تا آن سر جهان برسانم و بتانم من حیث یک دختر خبرنگار آزاد از شما پشتیبانی بکنم. تا برنامه دیگر که باز هم من ندا محمدی در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به الله یک تا به همتا میسپارم. وقت خوش، الله حافظ.
د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.